مینوالو ته خپل ملي اتلانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر دروند غم دی، کېدای شي دا مونږ په ویلو باندې اظهار نه کړی شو، خو په زړونو ته معلوم دی. تېره شپږ میاشت ورځ ته شاه فروزان سره په یو ځای کې وم. زه چې کله په لومړۍ ورځ ډاکټر ته لاړم، نو ډاکټر ماته یوه خبره وکړه، دا چې په کومو حالاتو کې د مشکل لکه دا 3 ورځې ژوندی پاتې شي. زه ډېر زیات خفه وم، ما ژړل، ما ته ژړا راته، نو خبرې دا شونډې مې ښورېدلې که نه، شاپور دیوان مې ناست و، چې راویې کتل څه خبره ده، هېڅ خبره نشته. مولوي صاحب وایي چې څو ستنې دا ستنې ډېر تکلیف لري او ځان ورته ټینګ کړم. ما ته بېغمه اوسه که زه هغه ځوان یم چې تخفیف دومره دانې تا ته ما چې مولوګ وم زه یې کولی شم، چې ډاکټران چې نه شي کولی دی ویلې چې زه یې کومه، نو په هغه تکلیف چې موږ دا تکلیف ماته هېڅ شی نه دی. ډاکټرانو به ویلې چې دا څنګه امکان لري چې دا د 10 ورځو ډېر ژوند تېر کړي، ځکه یې داسې د وجود ایمیون سیسټم بلډ پلیټلیټ هیموګلوبین به داسې و چې هغه صفر و. ډاکټران د هغه خپله کې مجلس کوي چې دا څنګه امکان دی، یو انسان دې حد ته نه شي رسېدلی، د دې نه ټول وجود چې دی هغه چاودېږي، ګردې سرش کېږي، وینه وجود کوي. موږ به شاپور ته راغلو، څنګه دې ویله چې هېڅ خبره نشته، حالانکې ته موږ ډاډه کولو، په ده چې کوم تکلیف و د موږ د ظاهره کړې نه ده. د موږ ملي لوبغاړو به همیشه ما سره رابطه کې، بالخصوص نبي، راشد، نوروز منګل، کریم صادق، اسکی ګل، سمیلا شینواری، ګلبدین، څومره نور لوبغاړي چې به ما سره همیشه رابطه کې چې څنګه دي. موږ یو خپل ګروپ په دې ګروپ کې بغیر د ژړاګانو بله خبره نه وي. د هغه ورور غمی چې په کوم حالاتو کې وم به هغه هم نه خبره و دې خبرونه، چې مطلب ډاکټر ځان مه خبره وه. خو ډاکټران په دې بیا هم حیران شو، دا څنګه امکان دی انسان دومره ژوند کې دومره د ژوندی پاتې شي. خو بیا هم خبرې ډېرې دي، خبرې هغې ولا کوي دومره. بیا هم تاسو ټولو مینهوالو نه مشرانو ډېره زیاته مننه چې پرون میدانوۍ نه تر نن دغه هدیرې پورې تاسو خپل کارونه پرېښي دي، تاسو راغلي دلته وخت ورکړی، دا تاسو مینه ده، دا تاسو اخلاص دی، او تاسو دعاګانې دي. دې کې هېڅ شک نه چې شاپور ځای هېڅوک هم نشي ډکولی. هغه ډېر د سخت وخت ملګری و، چې کوم وخت موږ سره تېر کړی موږ په خلکو تېر کړی دی، هغه ډېر کم خلک په دنیا کې تېرېږي. خو بیا هم تاسو نه ډېره زیاته مننه د لوبغاړو په نمایندګۍ، بالخصوص د شکرالله نه ډېره زیاته مننه چې هغه دا دومره ډېر زیات تکلیف کې ده د کرکټ له خوا نه، ډېره زیات مننه کور دې ودان خیر وشي. او بالخصوص د میرویس حاجي نه ډېره زیاته مننه چې هغه دا څومره مصارف چې د پیدا مشي ټول هغه کړي دي. کور یې ودان، الله مو عزت لره، په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ. حاجي صاحب ته ډېر زیات تسلیت وایم، زه پوهېږم ډېر دروند غم ده په تاسو باندې، خو ته د کور مشر یې، ته به لکه غر داسې درېږي، دا کور به ته سنبالې او همیشه سنبال کړی یم ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.